چې شی د ستا د استعمالي دا نور دا څه شی دی شی زما د استعمالي شی نه دی هغه زما نوم دی او خلک یې استعمالي زه خپل نوم ځان په خپله نوم او خلک یې راته وایي ښه واده مو کړی د واده ارمان دې هم نشته قدرمن دلته موږ سره بل یو ملګری ولاړ دوی سره هم خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم سید بادشاه څنګه یې خیر دی شکر چېرته نه راغلي مونږ خو بابوزون راغلي بابوزون نه خان دی ولې خان دا مې دا ملګري دی خو که د هغوی خان دی نه ځکه زموږ یو دا پروګرام چې کوم دی دا مزاحیه هم دی که نه د خندا لطیفې مطلب پښتو کښې زموږ ډوډۍ وایو هغه هم پکې کوو ستا نه یو څو پوښتنې کوم جواب به راکړي ولې نه چې راځي بلکل هغه څه څیز دی مطلب چې هغه وشلېږي نو بیا یې مونږ ګنډلی نه شو یاره هغه خواږی دی چې هګۍ ماته شي تشلادول چې یو څیز وشلېږي هغه بیا مونږ ګنډلی نه شو یاره دا خو نه راځي ښځه بل څه شعر لطیفه څه متل هغه ووایه کتونکو ته له خپله طرفه ځه نه شعر خو نه راځي بس نو څه درځي څه خبرې درځي همداسې یو ښه خبره درځي مطلب چې خلکو ته وکړي یاره څه خبره وکړم بس ښځه په زړه د څه ارمان دی هغه ووایه خلکو ته ځه په زړه خو مې څه ارمان نشته نو ته څنګه انسان یې ستاسو احساسات شته نه جذبات شته شعر تا نه درځي خبرې تا نه درځي ارمان زړنګ دغه نشته ارمان نشته خو بس الله پاک دې ټول مسافر واده مو کړی د واده ارمان دې نشته دغه خو به بیا وروسته وکړو که نه دغه خو د سار خبرې دي خو ته اوس ما ته دا ووایه چې شی د ستا د استعمالي دا نور دا څه شی دی شی زما د استعمالي شی نه دی هغه زما نوم دی او خلک یې استعمالي زه خپل نوم ځان په خپله نوم او خلک یې راته وایي ښه یو داسې کردار را سره ودرېدو یقینا چې د هغه په لیدو سره به تاسو له خندا درځي ګورو چې دوی سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نامه معراج معراج د کوم ځای میاخان میاخانه دلته چکر ته راغلي چکر ته راغلي ستاسو په مړه بس دلته کور هم دی نو ستا لپاره خو دا چکر نه دی بس مونږ هسې سورت لره وځو ښه څنګه څه فیل کې څه محسوسیه دا خلک یې مینې په خپله هم ګرځې راګرځې د ملګرو سره څه فیل دا خو بس شکر دی د الله تعالی چې مونږ په دې ملک کې امن راغلی دی او دا خلک راوځي ګرځي راګرځي نو کړله سکون هم ورځي او بل لکه یو خوشحالي د هغه هم محسوسېږي که نه دا خو ښه کار دی یار بل تا ټول کتونکي ګوري په دوبۍ سعودي ملیشیا بار چې کوم کنټري دي هغوی تا ګوري که نه هغوی لپاره به داسې څه خبره کوې مطلب د خندا د خوشحالۍ لطیفه متل څه چې هم تا نه هغوی له خو د ټول نه مخکې زه دا خبره کوم چې لکه د خپل ځان نه ډېر خیال ساتئ د نورو نه نه د نور هم ساتئ که نه لکه مور پلار د خپلو خویندو وروڼو او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ورپسې زه دا خبره کوم چې یو ځان چې والي داسې یو هوښیار و زه مړه زه خو هوښیار نه نو خوښ خو کېږه که نه ځان چې والي داسې هوښیار و نو لکه باچا وه د باچا یوه ښځه وه نو هغه باچا هغه ښځه لکه ځان چې والي ستا نه هم ډېره هوښیاره وه که نه او که نه باچا ښځه هم ستا نه ډېره هوښیاره وه نو یو ملنګ سړی و هغه په دریاب باندې ګرځېده نو هغه یو مایع ولیده ملنګ خو زما نه هوښیار نه و نه هغه هوښیار نه و خو مایع ولیده نو هغه غټ مایع و نو هغه یې سوچ وکړه چې راشه دا به زه باچا له اوسمه نو چې باچا لی راوړلی دی نو باچا هغه خو د باچا خوښ شه غټ مایع و نو باچا ولې 4 زره درخم انعام پته وه انعام پته وه نو چې باچا ښځه خبر شوه نو باچا ښځه خبر شه چې دا خو تا 4 زره اشرفۍ به ملنګ نه ورکړي او دی په دې 4 زره روپو باندې څه کوي هله دته څه چل ول جوړ کړه دا اشرفۍ دې راوړه نو د باچا ورته وایي چې څنګه به کېږي ورته وایه چې یاره دا مایع راوړه ته راشه دغه سړي دا مایع چې چا راوړی ده ته ووایه چې ته راشي نو چې هغه راغلی دی نو باچا ورته وایي څنګه چل به کوم ورته وایه که ده ووایي چې دا چې ته ښځه ده نو ته وایه چې د ما نر پکار نو که هغه وایي چې نه نر دی نو ته وایه چې یار د ما ښځه پکار ده نو چې هغه سړی راغلی دی هغه د باچا د ښځې د پاسه هوښیار و که نه
خانده مکه نه وایه شابه غوږ کې د باچا د ښځې د پاسه هوښیار و د باچا ښځه ستا د پاسه هوښیاره وه د باچا د ستا د پاسه هوښیار و که نه نو هغه ورته وي هغه ملنګ وي دا نه نر دی نه ښځه د اجړا دی